د افغانستان په زیربنایي پروژو تمرکز. افغانستان د خپل اقتصادي بیارغونې په بهیر کې تر بل هر وخت ډېر په زیربنایي او اقتصادي پروژو تمرکز کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د سترو زیربنایي پروګرامونو په پلي کولو سره هڅه کوي چې د یوه خپلواکه او باثبات اقتصاد بنسټونه کېږدي. داسې اقتصاد چې پر کورنیو وړتیاوو او ملي سرچینو ولاړ وي. د سړکونو او پلونو جوړول او ترمیمول د هېواد د بېلابېلو ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي دي. سوداګریزي او اقتصادي فرصتونه یې زیات کړي او کورنیو او سیمه ییزو بازارونو ته یې د اسانه لاسرسي زمینه برابره کړې ده. دغه لارې د اقتصادي پراختیا حیاتي شریانونه دي او د سوداګرۍ د اسانتیا د توکو د لیږد او د خدمتونو د برابرولو کې یې مستقیم رول لوبولی دی. د برېښنا او اوبو په برخه کې پراخې پروژې روانې دي. د کورنیو برېښنایي شبکو پراختیا، د اوبو د سرچینو کارونه، د بندونو جوړول او د اوبو لګولو شبکې، د کورني تولید د زیاتوالي، د کرنې د پیاوړتیا او د خوړو د ځان بسیاینې لپاره زمینه برابروي. دغه پروژې نه یوازې د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي بلکې د صنعتونو د ودې او کورني تولید لپاره هم ټینګه پایه جوړوي. په ورته وخت کې د هېواد د طبیعي سرچینو او کانونو له سمې استفادې سره نوي اقتصادي فرصتونه رامنځته کیږي. د سرو زرو، میسو، ډبرو، سکرو او نورو کانونو اصلي مدیریت کولی شي د ملي عوایدو په زیاتوالي، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د اقتصادي خپلواکۍ په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې برخه کې پانګونه د اوږدمهال اقتصادي پلان برخه ده چې موخه یې له بهرنیو مرستو او وارداتو د وابستګۍ کمول دي. سربیره پر دې د صنعتي ښارګوټو، سوداګریزو مرکزونو او بدیلو سوداګریزو لارو پراختیا د افغانستان د اسلامي امارت هغه هڅې ښیي چې یو خپلواک او ځان بسیا اقتصاد رامنځته کړي. دا پروګرامونه کولی شي لا ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، کورني تولیدات زیات کړي او افغانستان د یوه خپلواکه او باثباته اقتصاد پر لور رهبري کړي. هره زیربنایي او اقتصادي پروژه د پرمختګ او ځان بسیاینې پر لور یو ګام دی. هر سړک، هر پل او هر د اوبو بند د زړور افغان ملت د روښانه راتلونکي د جوړولو د هوډ نښه ده. د افغانستان اسلامي امارت د دغو پروژو له لارې داسې اقتصادي بنسټونه ایښودل پیل کړي دي چې نه یوازې د نن ثبات او سوکالي تضمینوي بلکې د راتلونکو نسلونو د ودې، پرمختګ او ترقۍ لاره هم هواروي. د دغو پروګرامونو اساسي موخه د داسې زیربنا جوړول دي چې د افغانستان اقتصاد پرې ټینګ ودرېږي. داسې اقتصاد چې د وابستګۍ پر ځای پر کورنیو وړتیاوو، ځواک او داخلي سرچینو تکیه ولري. د افغانستان حکومت نن د زیربنایي او اقتصادي پروژو له لارې د داسې راتلونکي نسل بنسټ ږدي چې پکې ځان بسیاینه او پرمختګ د هېواد د تګلارې اساسي لومړیتوبونه دي. د یو آباد، آزاد او ځان بسیا افغانستان په هیله.